شنه غمی واله جلکۍ. دا د هیواد د نامتو شاعر او لیکوال پیرمحمد کاروان اثر دی چې په دې وروستیو کې چاپ شوی دی. له اترنگ یوټیوب چینل نه یې دوام ته زه حکمت آریان درته ښه راغلاست وایم. په تیره برخه کې مو اوریدلی وو چې د خلکو ژوند ښه او هوسا و. د ځنګل د مرغانو په خوږو اوازونو به یې زړونه خوشحالول. د ښکلیو ځنګلي حیواناتو په لیدو به یې سترګې خوږې کېدې. غرڅنۍ ته کیسې سخت خوند ورکړی و. ویل یې مورې زه به هم یوې دنګې څوکې ته خیږم چې ډېر شنه اسماني غمي راټول کړم او په خلکو یې وویشم. ډېره مملایي به هم ترې راټولوم، بیا به یې ناروغانو ته ورکوم چې مرضونه یې ښه شي. د غرڅنۍ مور یو شین غمی راواخیست. ورته ویې ویل دا د هماغه ځنګلي غرڅنۍ د زمانې غمی دی. دا مې ان له پخوانیو نیا او نیکونو راپاتې دی. دا به ستا وي خو ښه به یې ساتې. دا غمی له هغه چا سره جوړیږي چې زړه یې له کینې او کرکې پاک وي، چې اخلاصمن وي او په خلکو یې ښه پیرزو کیږي. غرڅنۍ غمی په موټي کې ونیو. له ځنګلنه د شپې د مرغانو اوازونه راتلل او غرڅنۍ د مور ترڅنګ په خواږه خوب ویده شوه. د ځنګله بلبلې لمانځه مهال چغار پیل کړی و. نن د بلبلې چغار غمجن لګېده. د غرڅنۍ پلار د لمانځه په آخري رکعت کې ناست و. سلام یې وګرځاوه. د بلبلې له غږ سره یې دعا ګډه کړه. له دعا سره یې سلګۍ وهلې او اوښکې یې پر مخ را روانې وې. یا الله، غرڅنۍ او مماڼه دوی له خواري ورځې وساتې. په دعا کې سلګو ونیو او د دعا تورې ترې ګډ وډ شول. پر مخ یې د دعا لاسونه راتیر کړل. لاسونه یې په خپلو اوښکو لمده شول. میرمن یې پرته وه او یو لاس یې د غرڅنۍ تر سر لاندې و. غلی غلی زګیروی یې کاوه. د غرڅنۍ پلار یې پر ټنډه لاس کېښود. دا ځل یې لاس د خپلو اوښکو پر ځای د غرڅنۍ د مور په خولو لوند شو. د غرڅنۍ مور سترګې ورجګې کړې. غرڅنو پلاره، هر څه په الله وسپاره. د غرڅنۍ پلار د خپلې میرمنې لاس ښکل کړ. دا لاسونه د خدای پاک د غرڅنو دوی له سرونو ځینې نه لرې کوي. د غرڅنۍ مور په تبجن غږ وویل د غرڅنۍ پلاره چې کله پر اوښ بسترې او کټ وتړې بیا به مماڼه او غرڅنۍ دوی هم راویښې کړي. د غرڅنۍ پلار غرې ونیولی و. د هو په ډول یې سر وښوراوه. اوښ د بار په منځ کې چوب شوی و. اوښ بړبړه کاوه. د شاوخوا ګاونډیان او د غرڅنۍ دوی ماماخیل راغلي و او د اوښ د بار په سمولو بوخت و. د اوښ د بار په یو او بل انډي کې یې بسترې وتړلې او کټ یې د بسترو د پاسه کېښود. د کټ د پاسه یې توشک او بالښت هم کېښودل. کټ یې د اوښ له بار سره کلک وتاړه. له خپلوانو یې یو تن د غرڅنۍ پلار ته وویل ته دننه څپر ته لاړ شه، ماشومان به هم راویښ کې او د ماشومانو مور به هم. د ماشومانو د مور له جملې سره یې خپلوان غرې ونیوه او جمله ترې نیمګړې پاتې شوه. د غرڅنۍ پلار پر ځان زور راوړ چې ځان مطمئن او ډاډه وښیي، خو بیا به یې هم ستونی راډک شو. شونډې به یې وچچلې او سر په ښورولو یې د مقابل طرف ځواب ورکړ. د غرڅنۍ دوی جونګړه له ژړا او چیغو ډکه وه. غرڅنۍ لمنځي څېړۍ دوی ټولو ژړل. مور یې پر ځان درد تېراوه، خو نه کېده. بیا یې هم نری نری زګیروی کاوه. وړې مماڼې له لوږې په ژړا خوله خلاصه کړه. غرڅنۍ په ژړا د مماڼې لپاره وزل وشله. وزې په پښه له غرڅنۍ جام وواهه او لوشل شوي شیدې له جام نه تویې کړې. غرڅنۍ په چغو شوه. وزې ته یې ښیرې وکړې. ته په ټکه مړه شې، موږ په څه حال یو او ته. پاتې جمله په ژړا کې نیمګړې پاتې شوه. بیا د وزې په لوشلو بوخته شوه. دا ځلې په ژړغوني غږ وزې ته ناز وکړ. جار جار سورکۍ وزمیده. اوس به شیدې را پرېږدي، اوس به ارامه راته ودرېږي او زه به یې مماڼې ته لږې شیدې ولوشم او پاتې به برګې ورغومې ته ورپرېږدم. وزه ارامه ودرېدله او ویل وشله. تر یو څه ځنډ وروسته یې پلار هم جونګړې ته راننوت. د ده له راننوتو سره یې د وړو لوڼو ژړاوې نورې هم اوچتې شوې. سړي د مینې لاس ونیو او له اوښکو په ډکو سترګو یې ور وکتل. میرمن یې پاس اسمان ته لاس ونیوه. د خاوند ستونی یې له غرې وډک و. ایله یې سر وښوراوه. غرڅنۍ خپله وړه خور مماڼه د وزې په شیدو مړه کړې وه. غرڅنۍ د پلار په لمنه پورې ونښته. ورته یې وویل ما ته مې مور د ځنګلي غرڅنۍ په کیسه کې ویل چې له دې غرونو او ځنګلونو ور اخوا یو لوی ځنګل دی. په ځنګل کې کیمیا بوټي او د سوما ګلونه دي. هغه د هر مرض لپاره ښه وي. هغه به ورته راوړو. ګوندې مور مې ورسره ښه شي. د پلار له سترګو اوښکې څڅېدې او په ژړغوني غږ یې ویل هو غرڅنۍ لورې،
مور د همغه د کیمیا بوټو او سوما د ګلونو سیمې ته وړو، بیا بل هغه ځای نه کیمیا بوټي او د سوما ګلونه ورته راوړو. هله ته ممانه در سره واخله، لمنځ او څیړۍ هم له جونګړې در سره وباسه. د باندې مو په اوښ کې ښه پوست ځای ورته جوړ کړی دی. ټول به یو ځای پسې روان شو. غرڅنۍ په خوشحالۍ وویل موږ ټول به د سوما او کیمیا بوټو ځنګل ته در سره ځو. پلار ځواب ورکړ تاسې به وړوکي بازار ته بوزم، هلته به د خپلې مشرې خور له بچو سره پاتې شئ. زه مشره خور دی دا به سبا ستا مور د دوا لپاره هماغه د کیمیا بوټو او سوما د ګلونو ځنګل ته یوسو چې د کیمیا بوټي او د سوما ګلونه وخوري ورسره ښه بشي. لمر ورو ورو د غره له څوکې پناه کېده. د اسمان لمنه تکه سره وه. د غرڅنۍ دوی قافله تر بازارګي را رسېدلې وه. د غرڅنۍ پلار اوښ د بازار د یوه کور د دروازې مخې ته چوک کړ. اوښ بړېده او په غږ یې د کور خاوندان له ماشومانو سره دروازې ته راووتل. د ځوانې میرمنې په غېږ کې ډنګرکی ماشوم و. په اوښ کې میرمن، د اوښ تر څنګ ولاړ سړی او غرڅنۍ دوی یې چې ولیدل چیغه یې کړه. دا د چیغې والا میرمنه ګلندامه وه، د غرڅنۍ دوی مشره خور. د دې له چیغې سره یې ماشومانو هم وژړل. مور یې د اوښ د پاسه په کټ کې زګیروی کاوه. د لاس په اشاره یې ورته وویل چې ژاړه مه. ګلندامې د خپلې مور په ښکلولو پیل وکړ. بیا یې پلار او غرڅنۍ دوی ښکل کړې. د مور په ناروغۍ له کوره راوتلې ګلندامه او خاوند یې وپوهېدل. د ګلندامې خاوند وویل لټینه ده پکار، اوښ ولاړ کړې چې سمدستي کلینیک ته یوسو. ګلندامې غرڅنۍ او نورې خویندې دننه کور ته بوتلې او په خپله بیرته راووته. دوی ټول د کلینیک خواته روان شول. کلینیک د بازارګي په بر سر کې و. ژر ورسېدل. د غرڅنۍ مور یې له کټ سره له اوښ نه راکوزه کړه او په کټ کې دننه کلینیک ته یووړه. کلینیک ساده و. ډېرې کوټې نه لرلې. یوه روغتیاپاله، یو روغتیاپال او دوی نرسې پکې وې. د معایناتو وسیلې هم کمې وې. د غرڅنۍ مور یې عاجلې کوټې ته یووړه. ښځینه روغتیاپالې چې وکتله ډېره خفه شوه. ګلندامې او د ګلندامې پلار ته یې وویل باید و چې دا ناروغه مو ډېر مخکې مرکز او یا ښه او مجهز روغتون ته وړی وای. د ګلندامې د پلار په سترګو کې اوښکې او په ستوني کې سلګۍ وې. ایله یې سر ښوراوه. نورې خبرې یې نه شوې کولی. ګلندامې په ژړا روغتیاپالې ته زارۍ کولې چې له مور سره یې ډېره خواري وکړي. د سپوږمۍ رڼا د ګلندامې دوی د کور له کړکۍ راتېرېده او د مور په مخ یې لګېده. ګلندامې او پلار یې په کلینیک کې په ژړا ځانونه ستړي کړي وو. غرڅنۍ په مور نارې وهلې چې ولې غږ نه راته کوي. مشرې خور ګلندامې ته یې په ژړغوني غږ تسلي ورکوله. ورته یې ویل چې ډاکټر یې دارو ورکړي دي، ویده ده، اوس یې آرام ته پرېږده، چې کله راویښه شي بیا به غږ درته وکړي. د خبرې له تمامولو سره د ګلندامې زړه راډک شو. زړه یې ویل چې له درده چغې وکړي، خو په زړه یې زور راوړ. چغې یې په ستوني کې ایسارې کړې. غرڅنۍ د ګلندامې خبره ونه منله. ویلې چې زما مور به ان تر نیمو شپو ماته کیسې کولې. هغه ماخوستن مهال هیڅ نه ویده کېده، نو دا نن ولې داسې ژر ویده شوې ده؟ پلار یې د غرڅنۍ پر سر لاس تیر کړ. ورته ویې ویل غرڅنومي ډاکټر یې دارو ورکړي دي، بېهوښه ده، ښه پلار دې جار شي، ورشه په هغه بله کوټه کې ارامه ویده شه. غرڅنۍ ویل چې نه، زه په بله کوټه کې نه ویده کېږم، زه مې د مور په څنګ کې څملم، ما ته بل ځای خوب نه راځي. د غرڅنۍ له دې خبرې سره ګلندامه، پلار او ماماګانې ټول په ژړا شول. ګلندامې غرڅنۍ په غېږ کې ونیوه. زړه یې و چې له ځان سره یې بلې کوټې ته بوځي. غرڅنۍ په ځمکه پورې پښې میخ کړې او د مور له څنګه نه پاڅېده. پلار یې ژړغوني ګلندامې ته وویل ګلندامې لورې، په هر څه یې وپوهوه. ګلندامې خبرې نه شوې کولی. غرڅنۍ یې له زنې ونیوه چې بلې کوټې ته ورسره لاړه شي. د کلي تر چنار لاندې د کلیوالو ماشومانو، نجونو او هلکانو شور غلی و. نوراني ښوونکي پر تخته د ننني ورځ درس لیکلی و او د ماشومانو د تختې له مخې په خپلو کتابچو کې ترې لیکنه کوله. د چنار طلایي پاڼې یوه د شاګردانو پر سرونو راتویېدې. د ښوونکي څه خبره پر زړه ور وګرځېده، خو ستونه یې راډک شو او خبره یې په ستوني کې پاتې شوه. د چنار یو څو طلایي پاڼې د 2-3 شاګردانو پر غوړولیو کتابونو او کتابچو ولوېدې. شاګردانو په داسې احتیاط پاڼې لرې کړې چې خرپای وانه اورېدلی شوه. استاد دا صحنه کتله. د شاګردانو دې درناوي او ادب د زړه قوت ورکړ او داسې خپلې خبرې پیل کړې. زه ستاسو ادب ته سلام کوم. تاسې دا پاس چنار وګورئ. په پسرلي او اوړي کې په شنو پاڼو پټ و. اوس د مني موسم دی. پاڼې یې وچې او رنځورې دي، خو دا رنځورې پاڼې هم یو خپل رنګ او ښایست لري. کله چې ژمی شي دا به ټولې راتویې شي. ژوند همداسې دی، بیل بیل موسمونه لري. مرګ هم یو موسم دی.
د مرګ له موسم سره د یو نوي ژوند یو بل نوی موسم پیلیږي. ژوند د الله تعالی امانت دی، باید دی چې د امانت ښه وساتو. نن موږ او تاسو د غرڅنۍ په غمجن یو، خو تر موږ به غرڅنۍ او د هغې کورنۍ ډېره غمجنه وي. تاسو ګورئ چې دا څو ورځې غرڅنۍ ټولګي ته نه ده راغلې. هغه ماشومه ده او د مور غم یې زړه مات کړی دی. ګورئ ماشومانو، وایي الله تعالی په ماتو زړونو کې ډېر ځای لري. موږ تاسو ته باید دی چې د غرڅنۍ د کورنۍ په تیره د غرڅنۍ د زړه غټاوی وکړو. ما تاسو ته بار ویلي چې د خدای دوستان او ښه انسانان د نورو انسانانو سره غم او ښادي شریکوي، داسې چې په ښادیو کې له دوستانو سره و په غم کې به هم ورسره اوسو. د الله په هر څه کې لوی حکمتونه وي. ډیر ملتونه او وطنونه په جنگونو کې تباه شي، خو بیا چې په اخلاص او ټینګه اراده ملاوي وتړي، الله تعالی یې داسې ښکلی او کامیاب ژوند په نصیب کې چې دوی په خوب کې هم نه وي لیدلی. د غرڅنۍ په زړه کې به الله قوت واچوي. کېدای شي داسې درجې ته ورسیږي چې په زرګونو او لکونو میندو او ماشومانو ته به خیر ورسیږي. د ماشومانو پر مخونو آرامي اوښکې را روانې وي. دوی شور او ځوږ نه کاوه او د نوراني ښوونکي خبرې یوه په زړونو کې ناسته. ښوونکي غاړه تازه کړه، وی ویل: ښه ګرانو او خوږو شاګردانو، تاسو پر دې فکر وکړئ چې موږ او تاسې په ګډه غرڅنۍ ته څنګه تسلا ورکړو چې بیرته له سره مکتب او درس پیل کړي. ما ته پلار وویل چې د غرڅنۍ زړه سخت مات دی او وایي چې مور مې لاړه، له مانه ټول زده سبقونه هیر شول.